د مومند سپورتس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا د یوې بلې ویډیو سره ستاسو خدمت کې یو. مخکې نه چې ویډیو ته لاړ شو او تاسو ته نننۍ ویډیو در وړاندې کړو نو له تاسو ټولو هیله کوو چې لومړی خو د مومند سپورتس چینل سره سبسکرایب کړئ او که سبسکرایب کړئ مې نو کوشش وکړئ له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو زیات نه زیات مینوالو ته دغسې زموږ دغه اوسنۍ او راتلونکې ویډیوګانې ورسیږي. افغانستان په لومړي اور کې وکولی شول د 2 څلوریزو په مټ 8 منډې ترلاسه کړي. د مکبراین اورو چې پای ته ورسېده آف سپینر بالر و. وروستیا بال یې کافي لوز بال و. وجه دا وه چې شهزاد لږ هم وخوځېد راوخوځېد په خپل کریس کې نو له بالر څخه یې وار خطا کړ او اوس د لومړي ځل لپاره په روانه سیالۍ کې T20 سپیشلیسټ نجیب ترکي د اومه نړیواله شل ورځې سیالۍ ده. تر دې مهاله یې نیمه سلیزه نه ده جوړه کړې. شل ورځه لوبو کې ایفریج هم ښه نه دی. ډېر محنت او خواري باید وکړي ځکه هر وخت نوموړي ته چانس نه وي. یوازې 14 ایفریج یا اوسط کې منډې ترلاسه کړي. شاټ او بال د شپږو منډو لپاره اسانه کار نه دی د دغسې بونډرۍ کلیر کول خو بېکاره بالو. د جورج ډاکټرل دغه بال فل ټاس و. پوره ګټه واخیسته نجیب ترکي او بال یې د مډ وکټ په لور باندې د شپږو منډو لپاره ولوباوه. د سکویر لیګ او لانګ آن فیلډر یوازې ننداره کوله د نندارچیانو په څېر. او څخه حالت دی د یو اوپنر لپاره چې په شپږیزه لوبه پیلوي. ځل بیا بال فل ټاس و خو دا ځل یې ورسره ګزاره وکړه. لانګ آن په لور باندې د یوې منډې لپاره ولوباوه. کیون ابراهیم بال فیلډ کړ او آف سټرایک شو نجیب ترکي. په شپږو بالونو 8 منډې لري شهزاد نو 7 منډې لري نجیب ترکي. ډېر محنت ته ضرورت لري نجیب ترکي. ډېرې خوارۍ ته ډېر کار ته ځکه دا د نوموړي 7 نړیواله شل ورځه لوبه ده. 40 زیاتې منډې دي په نړیوال کرکټ کې. 2014 کال کې په ډاکا کې د بنګلادیش خلاف ورته د لومړي ځل لپاره په لومړۍ نړیواله شل ورځه لوبه کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی او د هغې رئیس یې د افغانستان لپاره لوبېږي. بېکاره بالو او د 4 منډو لپاره 3 څلوریزه د افغانستان لپاره او 3 څلوریزه د شهزاد لپاره. او څومره په چټکۍ د افغانستان منډې 1.4 بالونو وروسته 19 ته پورته شوې. تر دې مهاله د میدان 4 اړخه شاټونه لیدل شوي. 11 منډې په دغه اور کې راغلي. لا یې هم 2 باله پاتې دي. ځل بیا زوردار اپیلو لیګ سایډ ته روانو بال او پختین هم د بیټسمین شهزاد په حق کې پرېکړه وکړه. چټک پیل د څه چې ضرورت و همغه کار کوي دواړه اوپنران ترکي او شهزاد. ځل بیا بال پسې راووته. دا ځل بال د مډ وکټ په لور باندې د 4 منډو لپاره شاټ په شپږیزه دغه اور پیل او په څلوریزه پای ته ورسېده. 15 منډې په دغه اور کې راغلې. افغانستان 2 اوره وروسته 23 منډې لري او یقینا چې دغه ملګرتیا دغه چټکه ملګرتیا افغانستان راتلونکو بیټسمینانو لپاره ډېره ګټه کوي. اصغر شفق نبی نجیب سمی کریم راشد او شاپور هغه لوبغاړي دي چې د خپل نوبت تر راتلو په انتظار دي. سلام خور جانې په ماشوم دې څه شوی؟